خورده رزقی خدا نظر میره مالیات ده جان زری دیر بده حالا ایپیس haydi
Motor sürçümşa. Şurada gelecekler özgür. Ya pençgara में उठ सही बुद्धि Maşallah.
در جریان بازی بسیار همی نمایش سخت را انجام دادین. شما برای کسای دیگه کسایی که اینجا بودن میدیدن شما را، شما پیشنهاد میکنین برای دیگران یا نه؟ بله پیشنهاد میکنین. این کار بسیار سخت است. شما چند مدت میشه؟ ما از این کار سخت‌تر انجام میدم. خلطک که میپن که سړک سپ میکنه، او خلطک نیم ساعت با بدن نگارش میدارم. خلطک میپن که اینجا نمیدونم چی بگه براش، گلیدار میگه چی میگه براش. او که لاستیکش بزرگ است که جلوش سړک سپ میکنه، او نیم ساعت با بدن نگارش میدارم. بعد از نیم ساعت. خب چند مدت میشه که شما در این کار هستید؟ من نزدیک 15 سال میشه. 15 سال. ایره به شکلی پیش کدام استاد آموختین یا نه؟ نه، به توکل خدا رفتیم. 20 سال تقریبا 25 سال 22 سال تقریبا کمپو کار کردیم. بعد از کمپو این کارا شروع کردیم. از کدام ولسوالی هستین؟ ما از قره‌باغ ولسوالی هستم. غزنی ولایت قره‌باغ ولسوالی هستم. خب چند نوع نمایش را که امروز شما انجام دادیم بیشتر از این کدام نمایش؟ ما نمایش زیاد داریم، تقریبا یه روز کامل نمایشان تمام نمیشه. اینجا وقت کم داشتم، دو بار نرمایش کردیم، دوباره بدنم سرد شده. وقتی بدنم گرم باشه یه روز به من وقت بده که ما اما نمایشان انجامش بدم. ما وقت که موام بزرگ بوده با موهاش دو تا رنجر کشیدم. خب مثلا 303 با موهاش کشیدم، همین کارا زیاد میکنم. دو تا تراکتور یکی اینجا میبندم، یکی اوبر ما کش میکنه، یکی میا پشت او دو تاش میگیرم. خب اینجا ما یه حرکت کوچیک انجام دادیم، چند حرکتای کوچیک انجام دادیم. شما کدام کلاب هم دارین؟ شاگردان ما پیلن از تازه مثلا یک سال میشه از ایران اومدیم. خب شاگرد تربیت نکردین در این مدت؟ نه پیلن تربیت نکردیم، تازه اومد از این بعد دیگه کلاب میخوام واس کنم. خب بسیار موفق باشین. خواهش میکنم. کنم تر ځان لاندې کړی ولو او یو 9 کیلو وزن په خله پورته کو موټرسایکل می ونیول. دغه نمایشونه مغاولان چې کومې کار کا تکنیک څلرم ختمي کار کو. په تیر وخت کې د خپل فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو چیرته فعالیتونه کړي؟ ما ټول عمر په ایران کې تیر کړی دی، تقریبا 22 کاله کې په ایران کې تمرین کاوه د کامپو توا ورزش. نو دلته په افغانستان کې ما ورزش نه کړی، تقریبا 4 کاله 15 کاله کې راغلی. څنګه دلته تاسو ته تیر حکومت توجه کړې و او که نه، او د اوسنی حکومت تاسو ته
ته توجه کړې ده که تیر حکومت ته خو نه ورتلم پوه شوې توجه یې کړې وله خو د خپل ځان حیثیت په ما ډېر ګران و سړي سبا بې عزته یې تر هغو دغه که د بېرته ولاړم ایران ته نو اوس دغه اسلامي امارت راغی پوه شوې د دې سره زه م رالم نقیب الله جانه دا چې د افغانستان اسلامي امارت نږدې 9 میاشتې کېږي چې په افغانستان باندې حاکم شوي دي تاسو ته په دغه 9 میاشتې کې ورغوښتي یاست او کوم وړاندیز یې درته کړی ده تاسو کومه غوښتنه ځینې کړې ده او که یا فعلا خو نی ورغوښتی یم 15 میاشتې کې په ولسوالۍ کې طالبانو ته تعلیم ورکوم نو دغه مې اول نمایش ده چې مثلا د بازار مثلا قرهباغ له بازار ما دی باندې کړی څه غوښتنې لرې که تاسو یې دلته وړاندې کړئ زه خو دا غوښتنې لرم چې ما ته مثلا یو ښه کلب پالیسي او زه نورو خلکو ته کار وکړم پوه شه نور خلک وروزم ډېره مننه که راته ووایاست د ورزش په برخه کې ځوانانو ته کوم وړاندیز لرئ کوم پیغام لرئ د ورزش په برخه کې دا وړاندیز ورته لرم چې مثلا دوی د ټول خلک هر ورزش سر برخه شته باید ورزش وکړي له معتادي و له دغه ځان وساتي له بده کارو نو ورزش ډېر ښه شی ده ما تقریبا 22 کاله کېږي زه ورزش کوم پوه شوې ما ډېره غټه سابندي وله ما چې دا ورزش شروع کړی ده ما تر اوسه کوم مشکل یا مرض دا شی ما نه دی یعنې انشاءالله جوړ شوی ډېره مننه نقیب الله دا چې موږ ته معلومات راکړل خیر